خوشحال صدف زه هیڅ نه پوهیږم چې د چا په تصمیم او په کوم علت له دندې لرې شوی یم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی ستر امنیتي معین جنرال خوشحال صدف وایي چې د ولسمشر هر تصمیم او پریکړې ته احترام لري، خو لا هم په دې اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی چې ولې او په کوم دلیل له دندې لرې شوی دی. خوشحال صدف تېره شپه د شمشاد ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې نوموړي هغه مهال له کندهار ولایت څخه کابل ته د راتګ سره سم وغوښتل شو او ورته وویل شول چې تاسو له دندې ګوښه شوي یاست، خو هېڅ داسې وضاحت او دلیل ورته لا هم نه دی ورکړل شوی چې هغه پرې قناعت وکړي. او هم یې 15 ځلې د ولسمشر غني سره د لیدنې غوښتنه کړې، خو لا هم وخت نه دی ورکړل شوی. نوموړي هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د قیصري په کور کې د عملیات په پایله کې هغه له دندې لرې شوی دی. د خوشحال صدف پر وینا د قیصري په کور عملیات په بشپړ توګه قانوني وو چې امر یې هم له حکومته ترلاسه کړی و، او د قانون په چوکاټ کې د قیصري له کوره نږدې 10 کسان د وسلو سره یو ځای ونیول. د هغه پر وینا دا ورته توطیه نه ونیول شوی، بلکې لا هم قناعت نه دی ورکړل شوی چې کوم دلیل ګوښه شوی دی. خوشحال صدف په دغه مرکه کې د افغان امنیتي ځواکونو په ظرفیتونو باندې هم خبرې وکړې او ویل چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی شي چې په یوازې ځان د هېواد دفاع وکړي. د هغه په وینا د افغان پوځ پر لیکو لوړ ظرفیتونه شتون لري. د خوشحال صدف پر وینا د امریکا او بهرنیو ځواکونو پرته د 2014 کال راهیسې افغان امنیتي ځواکونو په خپل ظرفیت او توانایي باندې د هر ډول سترو او وړو عملیاتو پلانګذاري کول، اجرات یې کول، پر وینا چې دوی د امنیتي او کشفي ادارو له لوري معلومات په واک کې ورکول کېدل او پر خپل اقدامات کول. سادات زیاتوي د امریکا په شمول ټول بهرنیو ځواکونه یوازې په تخنیکي مسایلو کې له افغان پوځ سره همکاري کول، چې ښه مثال یې هوایي ځواک ته د الوتکو په واک کې ورکول او د ضرورت پر وخت بهرنیو ځواکونو له افغان ځواکونو سره په عملیاتو کې برخه اخیسته. نوموړي وویل چې له تېرو 18 کالو راهیسې په افغان پوځ کې خورا ډېر د وړتیا ډک ظرفیتونه شتون لري چې د نویو ټکنالوژیو سره بلدتیا لري، چې حتی موږ او نړیوال یې هم حیران کړي یو، ځکه چې له ډېرې کمې همکارۍ وروسته افغان پوځ په هر څه وپوهېدل. هغه وایي زه ډاډ ورکوم چې افغان ځواکونه به په هر ډول شرایطو کې د افغانستان ساتنه کولی شي، هېڅوک به پرې نه ږدي چې له قانون سرغړونه وکړي. خوشحال صدف ټینګار وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید له سیاست څخه مکمل لرې پاتې شي، ځکه چې سیاسیون تل په افغان پوځ کې لاسوهنه کوي او غواړي چې په پوځ کې د مقررولو او لرې کولو پر مهال لاسوهنه وکړي. سادات د طالبانو او امریکایانو د تړون په حق وویل چې د 2003 کال راهیسې د هغه دا یو مفکوره وه چې ګواکې طالبان د پردیو د لاس اله ده او په افغانستان کې استعمالیږي، ځکه چې هر کال له نیولو او وژلو وروسته یې 80 سلنه جنګیالي تازه کېږي. خوشحال صدف د 15,000 طالب بندیان د خوشي کولو په اړه خپل نظر وړاندې کړ. هغه وویل چې دغو بندیانو د نیولو لپاره ملي امنیت ادارې ډېر زیات امکانات مصرف کړي دي. افغان ځواکونه په بشپړ توګه تعقیب کړي او شپه او ورځ پسې ګرځېدل او نیولي دي. هر یو د افغانانو په وژلو تورن شوی دی او د بې ګناه افغانانو وینه یې په لاس کې نیولې ده. هغه وویل د طالبانو هېڅ داسې تضمین نشته چې آرام پر خپل کور کښېني. زه اطمینان لرم چې دغه طالب بندیان د خوشي کېدلو وروسته بیا د جګړو میدان ته ولاړ شي او د دښمن کرښه به نوره هم کوي. د دوی په وړاندې باید افغان پوځ مخکې له مخکې منسجم شي او خپلې کرښې مضبوطې کړي. خوشحال صدف د مرکې په وروستۍ برخه کې د افغان پوځ ته د پیغام په شکل وویل د طالبانو په وړاندې باید افغان ځواکونه د هېواد په ټولو ولایتونو کې ودرېږي او د هېواد دفاع وکړي، ځکه موږ چې اوس یو پیاوړی قدرت لرو په دې توګه باید د خپلې خاورې دفاع وکړو. هغه وویل د اور کم او اوربند پر مهال باید د سیاسیونو چارواکو احترام او د ولسمشر پرېکړو ته احترام وکړای شي، خو د دښمن له لوري د برید پر مهال باید افغان پوځ له لوري سرسخته ځواب ورکړل شي. جنرال خوشحال صدف بیا هم په ټینګار سره وویل چې په افغانستان کې جنګ سالاران او زورواکان د قانون مجرمین دي او باید سخت اقدام ورسره وشي، ځکه دوی د افغانانو پر وینه باندې په بهرنیو هېوادونو کې کاروبارونه جوړ کړي دي او باید ورسره د قانون په رڼا کې عمل وشي. خوشحال صدف وویل چې افغان پوځ ته نور زورواکان دوی هیڅ چیلنج نه دي، بلکې نور یو هم نشي کولی چې زورواکي وکړي. افغان پوځ یې په وړاندې باید قاطع قانوني چلند وکړي. د یادولو ده چې خوشحال صدف په 13 جنوري میاشت کې د افغان حکومت د یوې ناڅاپي پرېکړې په پایله کې له خپلې دندې ګوښه کړی شو او پر ځای جنرال عبدالصبور قانع په دنده وګمارل شو. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. که مو خوښ شوي لایک یې کړئ، که مو چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ.